السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې باید موږ ټول پوه شو چې هر سړی ښه نظر لري او نوي نظرات موږ ته قدرتي راځي، نوي نظرات راځي. او نظرات چې وي همیشه دپاره ژوند د انسان جوړوي، سوسایټي جوړوي، ملک جوړوي او خلک د انسان ترقي ورکوي د هر نګاه نه. خو زموږ ټولو اکثر مشکلات دا دی چې موږ کوم نظر چې زموږ ته راځي هغه ځان سره زنځیرونه، زما مطلب زنځیر نه شی دی، زنځیر نه مطلب چې هغه ځان سره قلم کې نه لیکو، چې هغه نظر ما ته راغی، یو فکر راته راغی، نو هغه موږ ځان سره لیکو نه، وروسته موږ نه هېرېږي، بیا نه پوهېږو موږ څه وکړو او ټول د دې ګیلهمن یو او شکایتونه کوو چې زه هېڅ نه پوهېږم څه وکړم ژوند کې، زه خبر نه یم څه وکړم، یا زه کوم پلان نه لرم، یا زه هېڅ کوم داسې یو اپورچونټي نه لرم چې وکړم. زما د پښتو دپاره معذرت غواړم. نو زما مشوره ټولو ته به دا وي چې همیشه په تاسو هر خیال راځي، حتی قرآن هم دا وایي چې تاسو کله مؤمن سملي په اړخ باندې اوړي، خیال کې د کائناتو برعکسونه جوړ شوي دي. تاسو چې کله یو خیال راځي، هغه خیالات، هغه نظرات ټول ځان سره ولیکئ، په یو قلم راواخلئ، کاغذ کې ولیکئ. دا مهمه نه ده چې هغه استعمال کې سبا دپاره یا بل سبا دپاره، ته کولی شې هغه استعمال کې 10 کاله بعد، 20 کاله بعد. ته په دې ښه پوه شه چې ما خپل نظریات لیکلي 2012 کال کې، 2019 کال کې هم ما استفاده کړل. نو ته کولی شې خپل نظریات ولیکئ همیشه دپاره چې ذهن ته راځي، که هغه د ملک باره کې وي، که هغه د اسلامیات باره چې هر څه نظر ته راځي، څه باید وکړې چې هر نظر ته راځي. مثال زه کولی شم دا کار په دې طریقه وکړم، مثال زه کولی شم چې قرآن د حفظ په دې طریقه وشي، مثال زه کولی شم چې خلکو ته په طریقه درس ورکړم چې هر نظر وي، که هغه وړوکی وي که غټ وي، ځان سره یې ولیکئ، نو انشاءالله وتعالی هغه به ورځ ته په کار شوي. هېڅ کله خپل نظریات ته کمزوري مه ورکوئ، ځکه نظر دنیا جوړوي او موږ ته ستا نظر په کار دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.